الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي موقع دا عاشوراء روجاء نجديدة وعاشوراء د دې محرم د میاشتې لسمه ورځ. نو د دې په اړه به یو څو خبرې وکړو. یو دا چې کله د عاشورا تذکره راشي نو ذهن ته د موسی علیه السلام قصه او د بني اسرائیلو قصه، د فرعون د تباهی او د هلاکت قصه ذهن ته راځي. د هغې مبارک یو څو خبرې. بیا د عاشورا روژه د دې ثواب څه دی او دا په کوم تاریخ نیول پکار دی، او یوازې دا روژه که د دې لسمې ورځې د روژې سره بله ورځ شتي. اول خو یو څو خبرې هغه بیانو چې هغه تعلق ساتي د موسی علیه السلام د قصې سره، او دې کې زموږ دپاره لوی عبرت پروت دی. ښه به توجه سره یې واورئ. موږ دلته د موسی علیه السلام قصه نه بیانو، هغه خو یو اوږده واقعه ده او سیرت دی، او ډېر وخت غواړي چې سړی بیانوي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې پیدا شو، بیا سی چلو شو، بیا هغه د مصر نه څنګه ووتو، بیا مصر ته واپس څنګه راغی، بیا د فرعون مقابله یې وکړه، او بیا الله رب العزت فرعونیان تباه کړو او بني اسرائیل او موسی علیه السلام ته نجات د دغه عاشورا په ورځ میلاو شو. موږ پوره تاریخ نه بیانو، خو د دې قصې نه یو څو خبرې ته بیانوم، زموږ دپاره ډېرې فایدهمنې دي. اول خو دا خبره یاده کوي چې په قرآن کریم کې د ټولو نه زیاته تذکره چې د کوم پیغمبر راغلې ده هغه د موسی علیه السلام. د موسی علیه السلام تذکره په قرآن کې ډېره زیاته راغلې ده. د سوره بقرې نه شروع کو دا هغه اخرني سورتونو پورې ځای په ځای د هغه تذکره ده. کله د هغه قصه د فرعون سره، کله د هغه قصه د بني اسرائیلو سره، ځکه موسی علیه السلام اولنی مرحله هغه د فرعون مقابله ده. دویمه مرحله د هغه په ژوند کې هغه بیا د بني اسرائیلو سره ژوند دی چې الله موسی علیه السلام ته تورات ورکو، بني اسرائیلو ته یې ولیږو، بیا د بني اسرائیلو قصه د هغه سره چې هغوی کومې نافرمانیانې کړې وي، هغوی کومې ګستاخیانې کړې وي، هغه بیا یو بله موضوع ده. اولنی فائدہ د موسی علیه السلام په قصه کې زه به لس فائدې تاسو نن ذکر کوم انشاءالله. اولنی فائدہ د موسی علیه السلام په قصه کې د فرعون سره، الله رب العزت په سورة القصص کې وایي په 6مه سپاره کې ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا. الله وی فرعون ډېر لوی تکبر کړی په ځمکه کې، او د مصر والے تقسیم کړي په ډلو کې، یستضعف طائفة منهم، خصوصا بیا په دې ډلو کې یو ډله دي سوا چې دوی سره ډېر زیاتی کوي، دا د بني اسرائیل. یذبح ابناءهم، د هغوی زامن به یې حلالول، ویستحیي نساءهم، او د هغوی زنانه به یې ژوندی پرېښودې. انه کان من المفسدین، هغه ډېر فسادي سړی و. الله وایي لوی فساد هغه په دې ځمکه کې کړی. امر هغه دا کړی چې بني اسرائیلو کې کوم هلک پیدا کېږي هغه به وجلی کېږي. بیا پسې دا مشران لاړو د بني اسرائیلو او کېناستو سره چې دا خو زموږ ته تاوان دی، ځکه چې بوډاګان دغه د ختمېدو ور دي، هلکان ته نه پرېږدي. نو یو کال به یي، بل کال به نه یي، وجلی کېږي. په دې طریقې سره وجه څه دی؟ وجه د دې دا و چې د
پوخانه دا خبر را روانه و د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا مشهوره وه په دې مصر کې به دا خبره کېده چې دې بني اسرائیلو کې به یو هلک الله پیدا کړي او د هغه په لاس باندې به د فرعون بچایي ختمېږي نو دې فرعون ته دغه یره وه د هغه یرې نه ده د هلکان ختمول چې دغه هلک به سره پیدا نه شي نو یو کال به هلکان بله مرحله دا وه چې کله سفارش ورته وشو نو یو کال به بیا وجل یو کال به پرېښودي ژوندي و دې کې زموږ دپاره فایده هغه څه ده فایده دا ده چې خپل تعلق د رب العالمین سره مضبوط ساته د مخلوق نه به یره نه کې دا فایده موږ د کوم ځای نه راوویسته کومه ډله چې فرعون په دې ټول مصر کې کمزوري ګڼله او په هغوی زیاتی کوو هم اکه ډلې له الله رب العزت عزت ورکړه او هغوی له باچایي ورکړه او بني اسرائیل د ټولو نه لویه باچایي چې د ځمکې چاته میلاو شوې ده که نه د ډېر وخته پورې هغه بني اسرائیل دي دا هغه کمزوری قوم چې دوی سره قسمه قسم ظلمونه شوي دي ته به دا سوچ نه کې چې یاره پلانې او علانې او هغه او دا او داسې او دا زور دی او دا نه ته ځان ته وګوره ستا رابطه د الله سره څنګه ده خپل رابطه د الله سره مضبوطه ساته رب العالمین به تا ته دا ټولې لارې اسانې کړي که هغه ستا مخې ته ظالم دی که متکبر دی که هر څوک دی خو بری هغه به ستایي دا موږ ته د موسی علیه السلام د قیسې نه معلومیږي د فرعون سره او موږ هغه دعا وایو که نه رکوع نه چې کله راپاسو اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت یا الله چې ته څه شی ورکوې څوک یې منع کولی نه شي او چې ته یې منع کړې نو څوک یې ورکولی نه شي چې رب العالمین د بني اسرائیلو په نصیب باندې کامیابي لیکلې وه او د دوی هغه فتحه وه د دوی په نصیب هغه ورته میلاو شو نو ته خپله اعتماد هغه په الله باندې ساته موږ ظاهري حالاتو ته ګورو په هغې باندې فیصله کوو بني اسرائیلو چې کله دې ظاهري حالاتو ته کتو هسې تاسو دې ته سوچ وکړئ او فرعون دومره لوی باچا دی او دومره لوی ظالم دی هغوی چېرته دا سوچ کړی و چې یو ورځ به موږ باچایان یو ته دا مه وایه په مخه چې بس زه کمزور یم او زه کمزور یم او زه بیمار یم او زه غریب یم او زه داسې یم او زه دغه یم رب العالمین ته ګورې د دې حالاتو بدلول هېڅ ګران نه دي هېڅ ګران نه دي الله ته دې حالاتو بدلول او ګورو په بني اسرائیلو باندې حالات هغه سم بدل کړو دویمه خبره د موسی علیه السلام په قصه کې موسی علیه السلام چې کله پیدا شو اوس عجیبه دا ده چې د دې ورور دی هارون علیه السلام هغه مشر دی نو هارون علیه السلام په هغه کال پیدا شوی چې فرعون به پکې هلکان نه وجل موسی علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې هلکان به یې وجل اوس الله خپل طاقت ښیي ګینې الله رب العزت موسی علیه السلام په دغه بل کال پیدا کولی شو خو الله خپل طاقت ښیي ګوره وی انسانه سوچ پکې کوه ما ورته سوچ پکار دی چې الله یې کوي څوک یې منع کولی نه شي چې پیدا شو په دې کې د فرعون پوج ګرځېدو را ګرځېدو کسانو لټون کوو کم کور کې هلک پیدا شوی دی چې هغه مړ د موسی علیه السلام مور ډېره په یاره کې وه او څنګه په یاره کې نه وه زنانه ده بیا مور ده نو د هغې د زړه نه په هغه ټیم یو الله خبر الله رب العزت هغې ته په زړه کې یو خبره ور واچوله هغه خبره هم الله سورة القصص کې ذکر کړې او د قرآن په یو څو ځایونو نورو کې هم ده هغه دا ده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله وی ما د موسی علیه السلام د مور زړه ته دا خبره ور واچوله چې دله پی ورکوه ماشوم پیدا شو پی وله ورکوه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم او چې کله ته ویرېدې په ده باندې چې کسان دغه دی راورسېدو وجني نو بیا دې دریاب ته وزار کړه ولا تخافي ولا تحزني او نه به یریږي او نه به غمجنه کېږي
إنا رادوه إليك من به دا زوی لازم تا ته راواپس کوو یېرېږي به نه او ته به یې په صندوق کې بند کړي او بیا به یې اوبو ته گزار کړي. الله اکبر. دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. د موسی علیه السلام د مور چې کوم دلته الله رب العزت د زړه کې څه ور واچوي. یو خو ګرانه دا دی چې په داسې کال پیدا شو چې هلکان پکې حلالولی کېږي، د مور سره دا غم. بیا څه وخت الله ورته وایي زه ته وله پی ورکوه، تا سره به یو وخت تېر کړي، د هغې نه بعد بیا دریاب ته گزار کړه. د دریاب ته د بچي گزارل څومره ګران کار دی. او الله رب العزت وی کله چې دریاب ته گزار کو کنه همدغه صورت کې مخکې الله وی واصبح فؤاد ام موسی فارغا. الله وی زړه د هغې خالي پاتې شو، د زړه نه هر څه ووتو، صدق د یو زوی غم وسره. که نورې قصې د هغې نه د دنیا ټولې هېرې شو، صرف ورته زوی یاد و. الله وی إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. الله وی نږدې و چې دې دا حال بیان کړی وی، اواز یې کړی وی چې زما زوی خو اوبه ویو چغې یې والی، خو موږ له زړه مضبوط کړو نو ځان یې راټینګ کړو، یعنې اوبو ته یې ورګزار کړو. خو چې ورګزار یې کړو الله وی نږدې و چې دې بیا چغه کړی وی چې زما زوی خو اوبه ویو. الله وی موږ له زړه راټینګ کړو. و دې کې زموږ دپاره فایده څه ده؟ فایده هغه دا ده چې کله په تا باندې د دنیا راتنګه شي او کله تا ته یو کار سخت شي او کله تا ته مسلې جوړې شي، نو دا سوچ کوه، دا یقین ساته چې په عرش باندې یو رب دی، هغه به تا نه ضایع کوي. دا فایده موږ څنګه واخیسته؟ دې مور چې کله دا زوی ګزارو دی اوبو ته، په څه یقین یې ګزارو چې یو رب دی، هغه به یې نه ضایع کوي. دغه شان چې ما او تا ته په دې ژوند کې څه مسلې هم راشي کنه، نو دا سوچ مه کوه چې بس زه لاړم تباه شوم. نه، عرش والا به تا نه خرابوي، خو په هر څه کې حکمتونه وي. که په تا باندې یو مصیبت راغلی دی، فی الحال په دې مصیبت کې ډېر حکمتونه دي، خو هغه تا ته نه دي معلوم. کله ژوند یو شان رواني، کله بل شاني، کله یو حالي کله بل حالي. دا نه چې جزه فزه به کوې او شکوې به کوې او بس کله بیمارۍ ته کنځلې او کله غریبۍ ته کنځلې او کله مسافرۍ ته کنځلې، کله د جاهلیت خبرې، او کله والعیاذ بالله بعض خو داسې خبرې کوي چې د الله نه ګیلې، بعض د الله نه ګیلې کوي. زه وایي د الله نه ګیله من یم والعیاذ بالله. دا خبره ګورې د کفر ده چې څوک ښه پوهه کوي. ته څنګه د الله نه ګیله کوې او د الله نه ګیله به څه کوې؟ ته به یو نعمت یو خبر رایې دی چې هغه تا سره نشتي که نه، او دا چې د سره شتي دا د چا وي، نو ته ګیله د څه کوې؟ ته به دا ګیله کوې چې زما تنخوا برابر نه ده، ګیله بیله دا ګیله ده دا غریبي ده. نو دا صحت چې د سره دی، دا بچي چې د سره دي، دا ښځه دي، دا امن و امان دی، دا کور دی، دا روغ صحت دی، دا مور پلار دی، دا ځواني ده، دا ښایست دی، دا اسلامي چې دله درکړی دی، د دې به څه کوې؟ یو خبره دې راغستې د الله نه ګیلې کې والعیاذ بالله، د الله نه خفه بنده خو د الله نه راضي ناراضه کېږي. خالق دی ستا، مخلوق د خالق نه ناراضه کېږي. اوس دا خبره مناسب هم ده او په اورېدو کې هم ښه ده، عقل هم مني. یاره جي خالق د مخلوق نه ناراضه شوی دی، څه خیال دی خبرې باره کې؟ معقوله ده، مناسب ده، برابر ده. ولې برابر ده؟ ځکه چې خبره کړې مو چې ګوره کله کله مونږ کور ته راشو، کم کشر بچی چې ماشومي یا ماشومې سړی روالي بره ګزاري لوبې ورسره کوي. کله ته دا ماشوم بره وولی د خندا شین شي ښه وخاندي، وجه د هغې دا ده چې ده ته دا یقیني پته ده چې لاندې یو کس ولاړ دی، د هغه مضبوطې مټې دي، هغه ما دې ولیدو ته نه پرېږدي.
خو که اوس ما او تا پسې څوک راشي او مونږ اوچت کړي بره دي څومره چغې به مونږ ووایي ځکه دې مونږ راټینګولی نه شي بل د دې سړي مونږ سره دومره محبت نه دی د دې څه پته لګي خو دا ماشوم چې د خندا شین شي د ته پته ده چې یو کس ما ګرځېدو ته نه پرېږدي ما او تا څنګه غمجنه کېږو او څنګه نا امیده کېږو په عرش باندې یو رب دی چې د هر څه ذمهواري اخیستی خیال هم د دې فایدې ته که نه دې ته ډېر ضرورت دی پښتنو ته خصوصا وایي زموږ دا خلکو کې ما اورېدلي دي زما الحمدلله په دې یو څو کاله کې چې ما د دعوت او د دې درسونو دې سره زما د تعلق دی ما قسمه قسم مخلوق د الله لیدلی قسمه قسم مخلوق نو زموږ دې خلکو کې داسې مرتبه کې میلاو شي چې هغوی ګیلې او شکوې د الله نه کوي والعیاذ بالله ګیلې او شکوې هغه د الله نه کوي ته دا که وکړه چې الله تا نه راضي دی که نه دی دا که پرېږده ولی چې الله به تا چرته هم نه خراب کوي او دا وخت به بدل شي الله وی وتلك الأيام نداولها بين الناس دا ورځې د الله وی زه بدلوم را بدلوم ليعلم الله الذين آمنوا چې الله راښکاره کړي مؤمنان که دا حالات نه بدلېدی دا بدلېدی زما او ستا د ایمان پکې پته نه لګي د حالاتو بدلېدو را بدلېدو کې د انسان د ایمان پته لګي که دا ټول خلک مالداره وي او دا ټول خلک روغ رمټ وي او دا ټول خلک ښه په داسې حالاتو کې چې هېڅ مشکل ورته نه خو دې ټولو دینداري کوله خو چې کله سړی غریب وي کله مالدار کله روغ وي کله بیماري کله ځوان کله بوډا کله او کله او کله او قسمه قسم حالات نو دې کې اوس به ستا پته لګي چې دا ایمان چې ته یې دی او دعوه یې کې دې کې ته رښتینی که دروغجن درېیمه خبره کله چې موسی علیه السلام بیا ځوان شو د هغه سره بیا یو واقعه راله کومه واقعه وه نه قبطي ترې مړ شو ماسپښین ټیم و موسی علیه السلام راننوتو ښار ته او دی خو د فرعون په کور کې لوی شوی د الله دې طاقت ته خیال هغه د چا نه چې فرعون یېرېدو هغه یې د هغه په کور کې رالوی کړو دا د الله طاقت نو دی دې سره ووتو ماسپښین ښار ټول خالي و چې ویې کتو یو کس چې هغه د بني اسرائیلو دی د موسی علیه السلام د قبیلې دی او دا بل کس قبطي دی د فرعون د قبیلې دی هغه دغه بني اسرائیلو کې چې کم کس دی دا کمزوری دی د ګریوان نه نیولی دی ده ورته چغه کړه موسی علیه السلام ته ویل سړی به وچړي هغه راغی چې راغی ده د بدلې اخیستو هسې یو څوک یې ورکړو د قبطي هغه مړ شو د هغه وخت پوره شو نور په دې اراده خو یې نه دی وهلی چې زه یې وجنم کله سړی داسې وکړي لکه اوس ته دوو کسانو ګواښ کوې او دا یو ډېر ګرم کېږي او زیاتې هم کوي ورته ورې دیکه ورکړي چې بړه ګلی شاوخوا شهره او دیکې سره هغه څه شي مړ شي فقضى علی الله وایي مرګ پرې راغی دا تقدیر نه دی او د الله دا فیصلې دلته اوس الله څه کول غواړي ځکه ورته دا قصه داسې جوړه شوه الله غواړي چې دی د مصر نه وځي نو ترتیب داسې جوړ شو زه تاسو ته یو خبره وکړم او ډېر به پرې خوشحاله شي که تاسو ته پته یا که تاسو دا خبره په دې خبره صحیح ورسېږي ځان سره م یاده کړه کله نه کله ګوره دا سختې الله په موږ باندې په دې راولي چې زموږ نه غټ څوک جوړوي لکه په موسی علیه السلام باندې سخته راغله که نه د مرګ یو څوک وجل او هغه مړ شي چا له ګزار وکړه مړ شي دا معمولي سخته ده دا سخته الله په ده راوستې او په دې ځکه چې ده نه غټ سړی جوړوي نو صبر کوه هر حال کې الغرض موسی علیه السلام پسې بیا مشورې شروع شوې چې دی مړ کوو دې کې یو کس خیرخوا راغی او موسی علیه السلام ته وایي چې ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک مشران را جمع شوي دي او مشوره په دې وشوه چې تا وجني نو ته وځې را مصر نه وځه روان شو لاړ مدین ته څو شپې او ورځې هغه پیاده سفر وکړو هلته هغه یا کله چې د ده نه
دا کار وشو دا کس دې مړ شو هلته دی یو دعا غوښتلې وه زما مقصد دې دعا کې دی حالانکه دا کس ده قصدن نه دی وجل الله وی سورة القصص کې وی موسی علیه السلام وی کله چې دا کار وشو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وی الله ما خود ځان سره ظلم وکړو ما وبخه الله ما وبخه اوس ګوره دا دی موسی علیه السلام دا کار یې قصدن نه دی کړی خو د عجزۍ ته وګوره د الله نه د یرې ته وګوره چې سمدستې ده وایي یا الله ما د ځان سره ظلم کړی ما وبخه فایده څه شوه دا درېیمه فایده شوه چې کله د نه هم ګناه وشي که او زمونږ ګناهونه خو قصدني دا خو انبیا دي دا خو الله ساتلي دي د هر څه نه سړی که ترې وجلی شوی دی هغه قصدن نه دی زما او ستا خو قصدن ګناهونه دي که چېرته د نه ګناه وشي نو سمدس الله ته راواپس کېږه چې څنګه د نه ګناه وشي एकदम الله ته نږدې راواپس کېږه او دا فایده یاده کړه چې کله په ګناه پسې سمدس الله ته واپس کېدي که نه نو په ګناه پسې بیا ګناه نه کوې او چې کله دې خبره پرېښوده نو بیا به ته په ګناه پسې ګناه کې په ګناه پسې به ګناه کې او دا بیا نه ختمېدونکې سلسله به روانه مثال پرې درکړم لکه نن ته 2 روپۍ حرام وخورې 2 روپۍ هېڅ شی نه وي 2 روپۍ دي لږ یو څو ظاهره کې د عدد ډېر لږ دی ګناه ډېره غټه ده تا 2 روپۍ حرامې وخوړې سمدس الله ته واپس شوې جړاګانې پرې وې الله ما نه غلطي شي ما نه زیاتې شوی د ما وبخه بیا به نه کړو بس ته به دې ځای ودرېږي نه نن 2 روپۍ ښه بېغمه او لا خوشحاله مې چې 2 روپۍ پکې زیاتې شوي دي سبا به دا 15 شي بله ورځ به دا 10 شي او بیا به دنه الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي الله دې موږ د حرامو نه وساتي یو ورځ به داسې راشي چې دې سړي نه به غټ حرام خور جوړ شوی هغه حدیث مخې ته ساتي رسول وسلم وی دا زړه تک سپین دی او چې کله انسان ګناه وکړي څه چل وشي دې کې یو تور داغ ولګي معمولي نری فان تاب ورجع که چېرته دې توبه وباسي او راواپس شي نو دغه داغ ختم شي او که دې په هغې پسې بله ګناه وکړي داغ لږ ګډ شي بیا بله وکړي داغ ګډ شي تر دې چې دا زړه ټول تک تور شي بیا د ده راواپس کېده ګران شي نو دې نه یو فایده موږ ته دا راووته چې موسی علیه السلام د دې دومره اوچت مقام سره معمولي خبره مخې ته راغله نو الله ته څنګه ژر راواپس شو ته چېرته واپس شوی الله ته داسې تا نه چې ګناه شوې ده دروغ دې وي لکه تا ته ښه پته ده چې زه دا خبره چې کوم دا دروغ ده قصدن دې ګناه وکړه د الله نافرماني دې په دې پسې بیا تا توبه ویسته هغه توبه هغه هسې پوغ والا نه یقیني اخلاص والا توبه ته ویستې څلورمه فایده موسی علیه السلام روان شو د مصر نه په لاره د مدین الله وی فخرج منها خائفا يترقب الله وی موسی علیه السلام د مصر نه ووتو په یره کې او څارنه یې کوله څارنه یې څه کوله په مخ یې کتو راکتو چې د فرعون فوج راپسې رانیشي ومې نه نیسي دا طبیعي یره او دعا یې وغوښته د الله نه الله وی ولما توجه تلقاء مدین کله چې دې مدین ته مخه یې کړه لارې ونیوه هغه ټیم کې دې خبره وکړه او دعا یې وغوښته قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وامید دی چې زما رب ما ته نیغه لار ښایي دې زموږ دپاره فایده دا څومره فایده ده څلورمه یوه په دې کې یو فایده هغه دا شوه چې دعا به په یو حال کې هم نه پرېږدي زموږ کې یو کمی دا دی اول ما کې او بیا تاسو کې موږ دعاګانې نه غواړو
کاسې مونږ کې هر سړی ځان ته سوچ وکړي زه به ځان ته وکړم تاسو ځان ته وکړئ مونږ ډېرې دعاګانې غواړو حقیقت به ځان ته ووایو ځان له جواب ته دعاګانې ډېرې غواړې او زمونږ هغه دعاګانې بیا څنګه دي هغه عادتي که غواړو فرض منځنه بعد به لاسونه ماسې داسې نیولي هغه به مګو رامګو ته وایي چې وسلې نه پې لګولي او بیا به کړس مخله دا دعا ده تا داسې دعاګانې الله نه غوښتلي چې ته پکې به ژړا شوې تا د شپې په توره تیاره کې الله نه دعاګانې غوښتلي تا په سجده کې غوښتلي نه بیا موږ سوال کوو ولې حالات داسې دي ولې خو په خپله واضحه ده حالات داسې په دې دي چې ما او تا د الله سره رابطه نشته ته د زړه نه الله ته فریاد وکړه وژاړه الله سره حالات بدلی که نه بدلی دا موسی علیه السلام قدم په قدم دی الله ته فریاد کوي ځکه چې د دې سختې نه صرف هغه رب راویستی شي بل څوک یې نشي راویستی دا فریاد که ما او تا مخلوق ته وکړو مخلوق به ما او تا سره څه وکړي چې الله زما په نصیب کې یو خبره نه ده لیکلې مخلوق به راله راکړي او چې الله یو خبره زما په نصیب کې لیکلې د مخلوق به رانه واړی ځکه خپله مضبوطه رابطه د الله سره ساته د هغې نه بعد که ته مخلوق سره خبره اتره کې د اسبابو په اعتبار سره چې وایي دا اسباب دي کار د دوی په لاس کې نه ده خو دا اسباب دي به هېڅ خبره نه ده نو وګوره موسی علیه السلام چې وتو د مصر نه نو فریاد یې چا ته وکړو فریاد یې الله ته وکړو بله فایده الله اکبر دی لاړ مدین ته چې ورسېدو نو ګوري یو ګودر دی او په دې ګودر باندې څه خلک راجمع شوي دي بیزې ګډې ورسره دي او په هغوی اوبه څښي چې د موسی علیه السلام وکړ اوس ګوره ده څو شپې او ورځې سفر کړی پیاده څومره به ستړی موږ ګاډي کې ښه په ایر کنډیشن کې په جاز کې سفر وکړو څومره ستړي شي بیا زمونږ هغه سفر هغه دنیوي سفرونه دی دا سفر او یکې اواز چې دا خلک یې ولیدو دې ګودر له ورغی اوبه به ترې وڅښي لږ دمه به وکړي یو دوه زنانه ګاډي ته ولاړې دي هغوی سره هم ګډې بیزې دي راټینګې کړي دي تپوس یې ترې وکړو تاسو ولې دلته هغوی وایي چې زمونږ دا ګډې بیزې دي او زمونږ پلار بوډا دی و ابونا شیخ کبیر ډېر بوډا شی شعیب علیه السلام ورته دا کار به هغه کو خو هغه بوډا شوی دی او نور هلکان کور کې نشته نو موږ خو د هغه وخته پورې ګودر ته نشو نږدې کېدی چې څو پورې د شپنکیان تللی الله وی فسقا لهما دا وی د ګړي بیزې بوتلی هغه یې خړوب کړي هغو باندې اوبه وڅښي فایده دلته څه ده ته ووایم هر ځای کې د هر چا په کار راځه زه ستړی یم جي یعنې چې زه ستړی یم نو بیا ګوره د چا سره خیر ښېګړه نه کوم ته به داسې ستړی لکه څنګه چې موسی علیه السلام ستړی ها خواشه زمونږ خپل بچي دي زمونږ خپلې مسلې دي موسی علیه السلام ته مسلې نه وي مسلې خو هغه ته وي اصل کې هر یعنې زه یم که نه چې ته ګرځې را ګرځې او په هر لحظه کې تا نه خلک خیر اخلي ته ستړی بیا هم ښېګړه خلکو سره کوه ته بیمار یې ښېګړه کوه ته غریب یې ښېګړه کوه ته مالدار یې ښېګړه کوه ته عالم یې ښېګړه کوه د خلکو سره ته جاهل یې ښېګړه کوه هر حال کې دا نه ضایع کېږي او دا د اوچت انسان د عظیم انسان د دینداره د اصیل سړي کار دی چې ده کې هر ټیم خیر پروت دی د حالاتو سره نه بدلېږي را بدلېږي یعنې زه به د خلکو سره ښه کوم چې کله زما طبیعت برابري دا اوس څه خبره شوه ها زه چې غریب هم خلکو سره مرسته کوم منډه وهم خو که مالداره شوم بیا به متکبر یم دا څه خبره شوه نو موسی علیه السلام ته وګوره سره د دې تکلیف او د دې سختي هغه پکې د خیر کارو کو مرسته یې وکړه نو ته هم دقیقه خلکو سره مرسته کوه لویه مرسته خلکو سره سره دا راته ووایم د پیسو سوچ مه کوه موږ ته ډایرکټ د پیسو سوچ راځي لویه مرسته هغه دا ده اولنۍ مرسته ټول نه ګټه چې ته یو سړي ته حلال او حرام وښیې نه وروره دا مه کوه دا ګوره دا روا دي دا کوه دا روا دي
دویمه یو سړی بیمار دی هسپتال منډه دی ورسره وواله پیسې دې ورکړې یو سړی غریب دی قرضه دې ورکړه یو سړی غریب دی هغه طرف نه پیسې ورکړي یو سړی کار نشي ته وله کار وګوري یو سړی ګاډي ته سامان خیجي ته ورمنډه کې سامان ورسره وروخیجي یو سړي ته ګاډی په لاره کې خراب دی ته ورته ودرېږي یو سړی تږی شوی ته وله اوبه راوړي یو سړی په لاره اوړي کمزوری دی ړوند دی بوډا دی بله مسله ده بله مسله ته ورمنډه کې چې ته یعنې چې ته د خیر یوه ګرځېدونکی خیر چې هر ځای ته ځي خیر او خیر د ځان نه داسې سړی جوړ کړه او دا فایده موږ ته د کوم ځای نه راوځي دا د دې موسی علیه السلام د دې قصې ها بله مسله بله فایده موسی علیه السلام مدین کې لس کاله تیر کړو د هغه ځای نه بیا راغی په لاره ورته الله رب العزت آواز وکړو پیغمبري ورته میلاو شوه او الله ولیږو چا پسې فرعون پسې چې ته به ځې فرعون ته به دعوت کړي نو هغه دا وایي چې یا الله زما یو ملګری ما سره ولیږه یو کس را سره ولیږه چې زما په دې دعوت کې ملګری نو هغه زما د ورور هارون کا نو څه وایي سورة القصص کې دي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني یا الله زما ورور هارون هغه په خبرو اترو کولو کې زما نه ډېر تکړه دی ډېر فصاحت او بلاغت دی هغه ما سره ولېږه نو هغه به زما تصدیق هم کوي چې او دی د الله پیغمبر دی الله رب العزت دا دعا د هغه قبوله کړه ها فایده دلته څه ده د انبیاو اخلاقو ته ګوره دا فایده که تاسو د سرو زرو په اوبو ولیکئ که نه بیا به هم څوک قیمت ادا نه کړي د انبیاو اخلاق وی زما د ورور زما نه غوره دی دا د انبیاو اخلاق دی او د ابلیس څه ویلو آدم علیه السلام په باره کې انا خیر من زه د ده نه غوره یم فرق معلوم نه کړو یو وی زما د ورور ما نه غوره دی بل څه وی زه د ده نه غوره یم د انبیاو د نیکانو خلکو اخلاق دا دي چې په چا کې کوم اوچت صفت دی هغه بیانوه چا سره حسد مه کوه زما دا ورور د کې دا ښه صفت دی زما دا پلانې د کې دا ښه صفت دی وایه او چې کله یې د خلکو سره حسد کوو چې یاره د یو سړي ښه صفت بیان نه شي یو سړی ترقي ونه کړي څه هم نشي کولی ښه د ورځ به وینې نه دا رانه لیکل واله رور دپاره ګوره دی پیغمبري غواړي د رور دپاره پیغمبري او موږ کې ډېر لږ نه وایم موږ کې ډېر روري که چېرته ډوډۍ خوري د ده پلانوڼۍ نه ده پیرزو او دې ضرور دپاره پیغمبري غواړي وجه څه ده زړه صفا دی فایده دلته دا راوته چې زړه صفا ساته دا ستا دا رور که ډوډۍ خوري وی بوتل نه دغه مه کوه مړه بوتل چا سره یې کښېږدي دا ستا دا رور چې کوم ډوډۍ خوري نو ستا د خزانو نه خو نه خوري لږ دی دا خو الله ورکوي ستا د زړه ولې دومره تنګ دي په پښتنو کې بیا خفه کېږو بره حسد ډېر زیات دی ډېر زیات یاره ملک ته چې سړی لاړ شي که نه او په دې کلي علاقه کې وګرځي نو ته به وایې چې یا الله داسې پکې څوک شتي چې هغه د حسد نه پاکي دقه خبرې د سره دا مال څنګه راغی دی دا ډوډۍ ولې خوري د ده جامې ولې سپینې دي د ده تورې سپلۍ اچولې دي د درس ته توجه کوه د داسې کړي د داسې کړي دا ولې دا ټول حسد دی او حدیث کې راځي رسول وسلم وایي تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی پوره مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل ورور دپاره هغه څه نه خوښ کړي کوم چې ځان دپاره خوښوي زه د ځان دپاره خوښوم چې زما رزق دې پراخې نو زه دا هم خوښوم چې زما د ورور رزق دې پراخې زما دې کوري زما د دې ورور او د دې مسلمان دې کوري زه دې په امن او امان کې یم زما دا وروڼه د مسلمانان دې په امن او امان کې زه ترقي کوم چې دوی هم ترقي وکړي دې ته ایمان وایي ګوره خپل ورور دپاره پیغمبري غواړي
معمولی صفت خو نه دی پیغمبري خو د ورور دپاره غواړي بلکې صفت یې ولې وکړو وایي دی په خبرو کې زما نه فصاحت ډېر لري او د بل دپاره چې خیر غواړي څه الله به ستا په نصیب خیر کړي ته دا غواړي که نه چې یو مسلمان هم د ژوند په دې مسلو کې وننښوي او هر چا سره منډه وایي چې مسلې حل شي رب العالمین به ستا مسلې ټولې حل کوي ته دا غواړي که نه چې دا زما د مسلمانان دا رونه دا رور دا کاکا دا ماما دا دوست د ده رزق پراخه وي د دې د بچو رزق پراخه وي ستا دا به الله پراخه کړي ته ورته ګوره خو که د بل دپاره شر غواړي نو بیا د خیر په انتظار مه اوسه لکه څه چې کري هغه به ریبي ته زما په نوڼۍ باندې خفه کېږي دا ته چې کومه نوڼۍ خوري که نه دا به یو ورځ بنده شي ته زما په عزت خفه کېږي دا تا سره که لږ ډېر عزت دی دا به د نن یو ورځ لاړ شي دا ډېر اهمه خبره ده زمونږ ورته ډېرو پښتنو سوچ نشتي ګوره څه چې د خلکو دپاره غواړي د هغوی سره خو به یا وشي یا ونه شي خو تا سره به کېږي دا یاده کړه یاره چې را پلانې بېروزګاره شوې دی به بېروزګاره کېږي او یا به نه کېږي خو ته دا زیرې د اوس نه واله څه به بېروزګاره یې د ده دا تنخوا چې یاره ختمه شوې د ده دا به یا ختمېږي یا نه خو تا له زیرې در کوم ستا دا ختمه ده او که ختمه نه شوه که نه رزق کې به دې برکت نه وي په دې ډېرو پیسو کې به ذلیل او خوار ګرځي زړه صفا ساته مسلمانانو دپاره همیشه د خیرخواهۍ سوچ کوه همیشه ورب الکعبه قسم درته خورم په هغه رب د چا په کور کې چې ناست رب به درته لارې داسې کولاو کړي که نه او داسې خیر به د باندې راووري چې ته به خپله حیرانې چې دا څه روان دي او دا د کوم ځای نه کېږي خو دا هله چې ستا په زړه کې د مسلمانانو لپاره خیر وي بله فایده الله رب العزت وی سیده هارون علیه السلام هم تا سره ملګری شي دواړه وروڼه لاړ شي نو بیا ورته یو نصیحت وکړو فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا تاسو دواړو خو روان یئ خو فرعون ته به خبره نرمه او پسته وکړئ کیدی شي که ویلي یا نصیحت قبول کی الله اکبر زم چې دی علماو ته او دا کوم چې دا دعات دي بیانونه واعظین چې دا آیت دوی سهار ماښام به یو خو د الله مهرباني ته وګوره دوی روان په چا پسې دي فرعون څوک دی دعوه د ربوبیت یې کړې ده وایي زه رب یم الله وایي ده ته چې دعوت کوې نو په نرمۍ سره کیدی شي که قبولي کړي اوس ګوره الله ته خو پته و چې فرعون نه قبلوي الله ته پته و که نه و نو ولې دوی لیږي دې دپاره چې یو موږ ته دا وښیي چې دا خو تاسو ته پته نشته چې چا ته هدایت میلاوي چا ته به خپل کار جاري ساتي نو ای موسی ای هارونه علیهم السلام تاسو خپل دعوت کوئ دویمه الله ته پته ده چې نه مني خو الله طریقه ښیي چې طریقه د دعوت دا ده اوس څوک مني نه مني د الله ته پته ده نو په دعوت کې نرمي بعض ځایونو کې سختی خو نور اصل دا دی چې دعوت کې به صحیح نرمي وي هر ځای کې نرمي پستې به هم نه وي کله نه کله سختۍ ته ضرورت خو دا سهالات دي نور به نرمي کې دا خلک نن نه سبا نه بل سبا نه بل سبا نه یو ورځ به ومني را به شي ستا خواله څه د خلکو سره سختي به کوه که دې خیال هم کړی زموږ دا بعض هغه کسان چې هغوی نسبت دعوت ته کېږي چې موږ دعوت کوو او عجیبه دا دی چې زموږ د معاشرې هم دقه شان خلک خوښ دي منبر ته به وخېږي دا د خولې نه به یې پشم روان او کافر او فاسق او فاجر او خبیث په د ښځې طلاق دا سړی څو کسان به د په لاس الله به ورته هدایت ورکړي اور خو ډېره ګرانه ده او که چېرته کس نیم اب هم بیا د ده په لار روایي عجیبه بیا موږ کې مرض دی زموږ هم دقه مولوي صاحب خوښ دی دا چې کنځلې کوي او بدې نه نه هېرېږي چا نه ته څه ویل نه هېرېده څه مطلب دی
نوی چانه نیریگی لگیائی کمی بربادی چوئی تیسی صفت پکار دے چی دلتا یو علم دے دا چانه نیریگی حق بیانی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر دا خبر ہم صحیح خلی چانه نیریگی دلیل سے دے چانه نیریگی کنزل نیریگی لعنتونا لعنت تشی با پختنو بانی که ولی لعنت ہوئی با من بانی تا سوکنی مخامق دا سی نرغن تکی جی پاسی مزیمو لیسا تولی با ما لعنت ہوئی را لعنت مطلب خدای چې الله د رحمت نه لري شي ولې موږ د الله د رحمت نه لري کې زموږ د پاره د هدایت سوال ولې نه کې زموږ د پاره د خیر دعا ولې نه غواړي نو په دعوت کې نرمي بعضو ځایونو کې سختي د رسول الله سلام خواله هغه ځوان راغلی و په خپله وایي زه رالمه او د جهالت ته وګوره نه خبر د مسلې نه وی یا رسول الله زنا اراده مې ده دا په رسول الله سلام بسې راغی موږ پسې که څوک راشي او داسې ووایي زما د خبرې نه مخکې و څو کسان پاڅېدلی او خوش کړی به یي چې دا ستا خبرې هغه راوغوښتو ځان سره کښېنه ویل ته کښېنه ته د خپلې لور دپاره داسې غواړې وایي نه مور دپاره غواړې وایي نه ترور دپاره غواړې نه نو د بل چا د لور خور ترور مور دپاره څه هغه وایي زما دې په الله قسم زه چې راتلم په دنیا کې که زما څه ته زړه کېدو نو هغه زنا وه او واپس چې تلم که په دنیا کې زما یو شی بدي شو نو هغه زنا وه حکمت طریقه هغه بدو راغلی بانډه چې مسیح نبوي کې میشه ځینې کړي په ولاړ صحابه کرام پسې ورپاسې او چلې کړې رسول سلم یې پرېږدي بیا په ارام پوه کړو دا جوماتونه د دې لپاره نه دي جوړ شي دلته عبادات کې دې ته وایي څه حکمت هغه بیا خو د علم نه لري نو هغه په منځه کې بیا د دعا وکړه وی اللهم ارحمني ومحمدا ما او د محمد وبخه صلی الله علیه وسلم د علم نه لري د رسول سلم نوم به هم دقه شان واغست او دا باقي چې وي کم دي په دوی کې یو مه بخه د صحابه کرام یادول خفه شوي هغوی ورسره لږ سختي کړې دغه شان معاویه رضی الله روایت دی هغه معاویه نه یو معاویه بن ابي سفیان دی هغه وایي مانځه کې یو کس پرنجې وکړو نو مانځه کې چې پرنجې وکړي نو الحمدلله ځان سره ویلی شي او سره ثابت ځان سره ده ورته یرحمک الله ووایي جواب نشي ورکولی ده جواب ورکو او چې ما جواب ورکو د صحابه کرامو ټولو چا دې پتون له لاس راچو چا ما ته لکه دا بارایي خبرې ته مانځه کې په دې غریبي سمه یاره راوست په سړي یاره راشي که نه چې ټول خلک وی چې څنګه سلام وګرځېدی شو رسول سلم یا کس کم دي وی په ما خیر راغی چې زه څه به وایي وی ما چې زه یم وی چې ګوره مانځه کې بارایي خبرې څوک نه کوي مانځه کې به الله ذکر کوي تلاوت به کوي نو بیا وایي زما دې په الله قسم ما په دې ژوند کې د رسول سلم په شان استاذ نه دی لیدلی مسله یې پوه کړه نو د دې نه دا فایده هغه راووته ښه اخرنی فایده هغه به دا ذکر کو کله چې بیا الله رب العزت او فایدې ډېرې د خاصې څو ماته اوس تادې کې ذکر کړي کله چې الله رب العزت موسی علیه السلام ته وایي چې ته بني اسرائیل ځان سره واله او ځه مصر نه وځه دغه د عاشورا ورځ ده دوی روان وو د شپې په تیاره کې ووتو فرعون چې خبر شو لښکر یې پسې ولګولې په لکاو لښکرې اسونه اسلحې او دا کمزوري خلک د موسی علیه السلام په سرپرستۍ کې روان چې دوی یو ځای ته ورسېدو دریاب مخې ته دی شاته یې چې وکتو نو دغه را روان دي فرعونیان ډېر ګران وخت دی دا ګوره اورېدو کې داسې سړي ته محسوسېږي نه خو چې سړي ته مخامخ داسې راشي الله وایي سورة الشعراء کې فلما تراءى الجمعان وی دوانو ډلو چې کله یو بل ولیدو دوه ډلې کمې وي فرعونیان او بني اسرائیل
قال اصحاب موسى انا لمدركون. موسی علیہ السلام ملګرو دا وی دا خو نوی مسلمانان شو ایمانونه لا مضبوط نو موږ لاړو موږ ختم شو دغه دی راورسېږي تا دا کیسې کولې په دې فرعونیانو دې موږ تباه کولو. قال كلا ان معي ربي سيهدين. هغه ته هیڅ چیرې نشي کېدی زما سره زما رب دی هغه ماته لار ښیي. فایده زموږ دپاره څه شو چې کله د الله په لار رواني که نه بېرېږه ما الله به راته لارې کولاوي. داسې لارې کولاو کړې ده نو مخامخ دریاب شاته دشمن لښکر او په دغه دریاب کې راته لار وباسي ستا ته هم هره لار کولاو کړي. خو شرط دا دی چې کله ستا په الله یقین د موسی علیه السلام چې داسې مضبوط وي چې کېدی نه شي چې فرعونیان موږ له نقصان راکړي ولې داسې وي الله باندې مضبوط یقین و چې څو پورې زما او ستا یقین په الله مضبوط نه جوړ شوی دی الله زموږ مرسته نه کوي. مضبوط یقین چې الله به ماته لارې د دنیا هم کولاوي الله به ماته لارې د آخرت هم کولاوي. دوی واورېدو فرعونیان تباه شو. دغه بیا د عاشورا ورځ ده چې موږ پرې روژې نیسو. نو حدیث کې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. رسول صلى الله عليه وسلم مدينة تراغب فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء چې وی کتو یهودیانو به د عاشورا د ورځې د روژه نیوه دا د محرم د لسمه چې تپوس یې وکړو ما هذا وی داسې وی دا خو ډېره اوچته ورځ ده. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوه. دا هغه ورځ ده چې الله به بني اسرائیل د دشمنانو نه خلاص کړي دي. فصامه موسی نو موسی علیه السلام به دا روژه نیوه به طور د شکرانې نو موږ یې نیسو. نو رسول صلی الله علیه وسلم فانا احق بموسی منکم نو زه خو ستاسو نه ډېر حقدار یم بیا دی ورځ کې چې موسی علیه السلام ته ډېر نږدې یم موږ د هغه په لار روان یو. د مسلمانان چې کوم دي زموږ د امت ته دوی د موسی علیه السلام په لار روان دي ځکه چې موسی علیه السلام په تورات کې دا خبره وه چې اخري پیغمبر به دا نومي د هغه به دا صفات دي موږ هغه پیغمبر منو موږ هغه کتاب منو نو بیا خو موږ دا روژه نیسو. نو حدیث کې راځي چې پخپله بیا روژه به نیوه او ملګرو ته یې هم وویې حدیث کې راځي فصوموه انتم تاسو هم روژه نیسئ. صحیح مسلم کې حدیث ابو قتاده رضی الله عنه وایي د رسول الله وسلم نه چا تپوس وکړو چې د عاشورا په دې ورځ چې سړی روژه ونیسي الله ورله څه اجر ورکوي ویکفر السنة الماضیه د تېر شوي یو کال ګناهونه پې الله بخښي. دا لسم تاریخ دی د دې میاشتې لسمه کله ده سبا نه بله ورځ ها رسول الله وسلم به دا لسمه نیوه. صحیح مسلم کې حدیث دی رسول الله وسلم د ژوند په دې اخرنۍ برخه کې دا ووي اخرني کال کې فاذا كان العام المقبل را روان کال کراغه صمنا اليوم التاسع نو موږ به دا نهمه ورسره ونیسو. عبدالله بن عباس وی را روان کال چې راتوی رسول صلی الله علیه وسلم خاورو کې پروت هغه نهمه ونه نیوه. نو دینه سنت طریقه دا ده چې ته نهمه ونیسي او لسمه. او حدیث کې راځي امام بیهقي راوړی صحیح حدیث دی عبدالله بن عباس وی رسول صلی الله علیه وسلم وی عاشورا روژه نیسئ او د یهودو مخالفت کوئ. څنګه یهود خو هم دا روژه نیسي موږ هم نیسو اوس مخالفت څنګه وکړو صوموا قبله یوما او بعده یوما یوه ورځ ترې مخکې روژه ونیسئ یا یوه ورځ وروسته روژه ونیسئ چې مخالفت راشي. نو ځکه امام ابن حجر رحمه الله او امام ابن القیم رحمه الله دې ټولو دا خبره ذکر کړې ده وایي د دې روژې درې مرتبې دي. څو درې د ټولو نه اعلی مرتبه څه ده چې ته نهم هم ونیسي لسم هم ونیسي یو لسم هم ونیسي. لسمه خو تا ونیوه عاشورا نهمه دې ونیوه مخالفت د یهودو دې وکړو یو لسمه چې ورسره ونیوه دا د میاشتې هغه درې روژې شوې د ټولو اوچته مرتبه. په دې پسې دویمه مرتبه هغه دا ده چې ته نهمه ونیسي او لسمه ونیسي. یو سړی دی نهمه تې پاتې شوه مصروف او بیمارو نو بیا لسمه یو لسمه
دریم مرتبه سترتیب یو سړي ته جوړ نشو په سفر باندې او بیمار او کمزورتیا وه بل څه او لسمه یې صرف ونیوه نو روا دي ناروا نه دي ځکه چې مقصد هم هغه کومه روژه ده هغه هم دقه لسم نو غوره طریقه کومه وه درې نهمه لسمه یو لسمه بیا نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه او بیا په هغې پسې د ټولو نه لاندې هغه دی چې صرف لسمه ونیسي زما ټولو ته نصیحت دی دا روژه دنه پاتې نه شي یو کال ګناهونه پې الله بخي یو کال ګناهونه پې الله بخي او دا بله مسله معلومه شوه دا روژه موږ ولې نیسو تاسو ته تپوس کوم په طور د شکر کم ملګري چې ما سره هلته درسونه کیني هغوی ماله جواب راکولی شي کوم چې دلته د هغوی نیشي دا فرق دی چې کله په درسونو کې سړی نه کیني که نه نو دی غریب یو خبره هم نشي کولی لکه دې عادت نه دی ماحول سره نو کوشش کوي چې درسونو کې کینئ دې سره به عادت شي بیا بله مسله دا راووته چې دا ګورې جهالت دی د بعضو د هغوی دا مطلب دی دا روژې چې موږ په دې ورځ نیسو نو دا ورځ د حسین رضی الله عنه د شهادت ده نو حسین رضی الله عنه خو د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه څو کاله بعد شهید شوی دی خیال هم دی که نه دی په مسله ورسېدی موږ دا روژه نیسو د عاشورا د ولې رسول وسلم موږ ته ویلي دي ځکه چې په دې ورځ الله فرعون تباه کړی بني اسرائیل ته نجات میلاو شوی نو که بالفرض د حسین رضی الله عنه د شهادت دپاره شي نو بیا خو پکار و چې رسول وسلم موږ ته ویلی وی او حسین رضی الله شهید شوی نه دی او نه هغه د رسول وسلم د مخکې نه څه پیشنګویي د دې روژې کړي چې تاسو به روژې نیسئ نو داسې د بعضو د شیعګانو نه او یا د روافظو نه دا قصې زده کړې په دې ورځ باندې شربتونه تقسیمول په دې ورځ رانجه لګول په دې ورځ ماتمونه کول دا ټول حرام دي ټول حرام دي دا ماتمونه ورځ نه په دې ورځ خاص عبادت هغه کوم یو دی روژه ده بس که ته په نورو ورځو کې څه عبادت کوې او په دې ورځ کې څه خبره نه ده ته نورو ورځو صدقې ورکوې په دې ورځ کې ته نورو ورځ تلاوت کوې دلته هم خو په دې ورځ خاص عبادت صرف روژه ده او چې نیت هم دی چې دا زه شکر د الله ادا کوم دا نه چې حسین رضی الله دپاره او شیعګانو سره ملګری کېږم او غم نه دا د دې دپاره نه ده الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د دې روژې د نیو او الله رب العزت دې موږ د هر غم او مصیبت او عذاب نه وساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد